جنرال صاحب د خدای او زمار دي سوري جوړې خاطر وکړه چې زه د خلکو ډېره زیاته تنګه کړم تا چې مال د خپل باغ د انګور را لېږلي دي زه پې لګیا مخورم یاره ما خو څه بده خبره نه ده کړې او چې کوم کسان ویډیوګانې کوي په ویډیوګانو کې دا خبرې کوي دا یوازې ستاسو جرنل نه دی دا صرف زما جرنل دی نن سبا صحیح ده تاسو ویلي چې شیرزاد ماته ویلي دي ملګرو جرنل موبین خو خپل خلک سم کړو خو زمونږ په پاکستان کې چې دا ګند دی نو دا به څوک سموي دا وخت تاسو ته په سکرین باندې یو بدنامه زمانه ښکاري د کوم ویډیو چې په سوشل میډیا خلک ګوري نو اریان شي چې لکه د دې مقصد څه دی او دا خلکو ته پکې پیغام څه ورکوي دا وخت تاسو ته په سکرین باندې هم یو ویډیو ښکاري لکه دا پکې چې څه وایي چې زه په جرنل موبین باندې مینه یم او که زه خلک زما په مینه کې داسې خلل راولي نو زه به پسې وتښتمه داسې قسمه خبرې کوي نو لکه زه اریان دیتی ما چې دا کم حرکت کوي لکه د دې یو ویډیو نه ده که نه لکه که تاسو د ټیک ټاک د اکاونټ که تاسو ته ښکاري هره ویډیو چې کوم دی هغه د دې د فحاشۍ نه ډکه ده په دې وخت کې لکه دا ټماټر او کم بادرنګ چې رلي نو ګورئ ښه دا اوس لکه خلکو ته څه وایي ګورئ دا ټماټر یې راواخیستو نو دلته لکه د دې مقصد هغه څه دی او خلکو ته چې کوم دی پیغام څه ورکول غواړي د بده مرغه په دې ملک کې داسې قانون نشته چې د دې مخنیوی وکړي او دا کوم غلط خلک چې دي هغه سم کړي نو دغه لنډه شان ویډیو به ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بله ویډیو کې ملاوږو الله حافظ